د کهانۍ شروعات د 22% نه یعنی د 2200 نه کیږي. د ګلوبل وارمنګ په وجه باندې واوره ویلې شوې ده او د سمندر خواوشاته چې څومره ښارونه دي هغه ټول ډوب شوي دي او په مزه باندې انسانان هم په کمیدو دي. خو اوس انسانان مشینی انسانان جوړي. په کهانۍ کې مخې ته موږ پروفیسر ایلن وینو کوم چې د یو روبوټ انټرویو کوي. دا روبوټ بالکل د انسانانو په شان تکی او دا بالکل لکه د انسانانو په شان په خبره هم پوهیږي. هر یو کار په اسانۍ شي کولای. خو صرف د دې روبوټ سره یو شیز نه وي، هغه د ایموشن. دا په خفګان او په خوشحالۍ نه پوهیږي. د دې وجې نه پروفیسر ایلن دا اناونسمنت وکړي چې دا به ډیر زر یو داسې روبوټ جوړي کوم به چې بالکل د انسانانو په شان تکی وي او د یو ماشوم په شکل کې به جوړي او چې څوک دا روبوټ واخلي نو داغه سره به ډیره مینه کوي. بل طرف ته مونږ هنري او مونیکا وینو کوم چې په دې کمپنۍ کې کار کوي. د دې یو زوی هم دی د مارټن په نوم باندې. خدای د خوب په چمبر کې ایښی ولې چې دا ډیر بیماري. دا دومره بیمار دی چې د دې بچ کېدل تقریبا ناممکنه وي. په کهانۍ کې مخکې موږ پروفیسر ایلن وینو چې لاولنې مشینی ماشوم جوړ کړی او دا روبوټ خپل امپلای هنري لور کې د دې نوم یې ډیوډ هنري. دا ډیوډ خپل کور ته راولي خو مونیکا د خپل زوی مارټن زیس روبوټ له نه ورکوي. د دې وجې نه دا روبوټ کور ته پری نه دی. خو هنري په څه ناسه طریقه رضا کی او دې ته ووایي چې د دې په کور کې پرېښودو دپاره به ته یو پاسورډ وې نو دا به ستا شي او ستا سره به ډیره مینه کوي او پر روان وخت کې کو چېرته دا ته د ځان نه لرې کې نو زمونږ کمپنۍ له به واپس راکې. ولې چې دا یو ځل د کم خاندان سعادت شي نو د دې یادونه د دې د دماغو نه لرې کول ناممکنه ده. د دې وجې نه به دا موږ ختم کو. مونیکا ډیوډ خپل کور کې پرېښودي خو دغه پاسورډ ورته نه وایي. څو ورځو پورې د مونیکا د ډیوډ سره نه لګي خو په مزه د ډیوډ سعادت شي او دا ورته د خپل زوی په شان ښکاري او یوه ورځ ورته دغه پاسورډ ووایي. د پاسورډ د ویلو سره ډیوډ لکه د ماشوم بچي په شان مونیکا له غاړه ورکي. اوس په ډیوډ کې بالکل د انسانانو په شان ایموشن راشي. د ډیوډ په وجه باندې وس د مونیکا په کور کې خوشحالیانې دي. دواړه د یو بل سره لکه د مور او د زوی مینه کوي. یوه ورځ ډیوډ د مونیکا نه تپوس وکړي چې مورې ته به مرې. مونیکا ورته وایي او کیدای شي چې 50 کاله پس زه مړه شمه. خو ډیوډ ورته وایي چې زه ستا سره ډیره مینه کوم او زه غواړم چې ته دې همیشه ژوندی پاتې شي. مونیکا چې دا واوري نو ایموشنل شي او ډیوډ د مارټن کمرې ته بوزي. دلته د مارټن یوه ګوډۍ کومه چې خبرې هم شي کولی. د ډیوډ او د دې ګوډۍ دوستي جوړه شي. یوه ورځ مونیکا ته فون راشي چې مارټن اوس بالکل ښه شوی دی او لږې ورځې پسې دغه خلک کور ته راولي. مارټن اوس بالکل ښه شوی وي خو په ډیوډ یې ډیره رخه کیږي. یوه شپه مارټن د ډیوډ خواته ورشي او ورته وایي که ته غواړې چې مور ستا سره نوره هم مینه سیوا کړي نو ته د هغې خته کټ که او د ځان سې کېږده. ډیوډ د مونیکا سره ډیره مینه کوي. د دې وجې نه د مارټن خبره ومني او په دغه شپه باندې د مونیکا کمرې ته ورشي. څنګه چې د مونیکا ویښته کټ کړي په دې کې د هنري سترګې کولاوي شي او د ډیوډ نه تپوس وکړي چې تا داسې ولې وکړه. ډیوډ ورته وایي چې زه غواړم چې مور زما سره نوره مینه هم سیوا کړي. په دې وخت کې د ډیوډ د لاس نه ویښته په ګوډۍ باندې ولویږي. په سبا له موږ مارټن او د مارټن دوستان وینو چې ډیوډ تنګی. مارټن د خپلو دواړو دوستانو سره میلاف شوی او د ډیوډ په لاس کې یو چاقو ورکوي. ولې چې دیو دا معلومول غوښتل چې ډیوډ ته درد رسي او که نه. خو د ډیوډ د پروګرامینګ په وجه باندې دا خپل ځان بچ کړي. مارټن ونیسي او دواړه سویمینګ پول ته ولویږي. په اوبو کې مارټن ساه نشي اخیستی خو ډیوډ پرېښوستو نه. په دغه وخت کې هنري او څه خلک راشي او مارټن بچ کړي. د دې نه پس هنري وایي چې ډیوډ د خپل ځان څخه نشو پرېښودی. په بل سین کې موږ مونیکا او ډیوډ وینو چې د کمپنۍ طرف ته د ډیوډ د واپس کولو دپاره روانه وي. خو دې ته پته وي که چېرته ډیوډ ما کمپنۍ ته واپس کو نو هغو به ختم کړي. د دې وجې نه دا گاړی په ځنګل کې ودرئ او د ځنګل په مینځ کې ډیوډ ته وایي چې ته به اوس دلته اوسې. ډیوډ ته په لاوله کې پته نه وي خو چې کله ورته پته ولګي چې مور یې د ځان نه بیلی نو د ماشومانو په شان جړا شروع کړي او مونیکا ته وایي چې مور ما د خپل ځان سره بوځه ما یوازې مه پرېږده. خو مونیکا ورته وایي چې ته زموږ سره نشي اوسېدی ته به دلته اوسېږي. د دې نه پس مونیکا د دې ځای نه ځي خو ډیوډ یې ونیسي او وایي که چېرته زه اصلي انسان شوم نو بیا به ما د ځان څخه پرېږدي. مونیکا ډیره جاړي او ورته ووایي چې ته صرف په یو قصه باندې یقین کې. په اصل کې مونیکا د ډیوډ ته یوه قصه کلي چې په دې دنیا کې یوه پری ده او هغه د هر چا مراد پوره کوي. نو اوس ډیوډ ته هم داسې معلومیږي که چېرته ماته دغه پری میلاو شي نو زه به د ځان نه اصلي انسان جوړ کم. خو مونیکا هغه ته وایي چې دا صرف یوه قصه وه په اصل کې پری نه وي او ډیوډ د دغې ګوډۍ سره په ځنګل کې یوازې پرېږدي. ډیوډ چې مخې ته ځي
نو نور هم ډیر روبوټس ویني د دیو هم د ډیوډ په شان کور نه وي. په دې کې دلته یو ګروپ راشي، دا ګروپ هغه روبوټس ختمي د چا چې سمالک نه وي، ولې چې د دیو دا وینا ده چې د روبوټس نه به انسانانو ته خطر جوړ شي. دا ټول روبوټس یو ځای ته بوزي، د خلکو په مخ کې دا روبوټس ختمي. دلته ډیوډ د جوای نومي روبوټ سره میلاو شي، په جوای باندې هم الزامي چې دی یو انسان وجلې. د دې وجې نه ډیوډ او جوای په یو ځای د ختمولو د پاره ودرې، خو ډیوډ د انسانانو په شان د خطرې په وخت کې مدد غوښتي شي. د دې وجې نه دا په جړا شي او په چغو شروع شي. نو د خلکو دا ګوماني چې دا روبوټ نه دی بلکې یو اصلي انسان دی. د دې وجې نه خلک ډیوډ او جوای بچ کی او دا دواړه د دې ځینه وتښتي. د دې نه پس جوای او ډیوډ ځنګل ته لاړ شي. دوی دواړه په خپل منځ کې خبرې کوي. ډیوډ جوای ته وایي چې زه یو انسان جوړېدل غواړم، یو ریښتونی انسان، ځکه چې زه د خپلې مور خواته واپس تلل غواړم، خو داسې صرف یو پری کولی شي. تا ته څه پته نشته چې دغه پری به چېرته وي؟ جوای چې د ډیوډ خبرې واوري نو ښار ته یې راولي. دیو دلته د ډاکټر نو سره میلاو شي. ډاکټر نو انسان یا روبوټ نه وي بلکې یو هولوګرافیک تصویري کوم چې د ګوګل په شان د هر سوال جواب ورکوي. ډیوډ د ډاکټر نو نه تپوس وکړي چې زه یو انسان جوړېدی شم. د ډیوډ د سوال جواب په سکرین باندې راشي، په کوم باندې چې نوم لیکلی شوی ایلن، کوم چې د ډیوډ نه انسان جوړولی شي. ایلن بل څوک نه وي بلکې هغه پروفیسر یي کوم چې ډیوډ جوړ کړی دی. د دې نه پس ډیوډ وایي چې دا پروفیسر به موږ ته چېرته میلاو شي. نو جوی ورته وایي چې ما ته معلوم دی. جوی د پولیس والاو هلیکاپټر پټ کی او د دغه ښار طرف ته روان شي چېرته چې ایلن دی. دلته چې راورسي نو جوی ډیوډ پریږدي. ډیوډ د پری کتلو دپاره روان شي، خو په دې کې دا بالکل د ځان په شان ماشوم ویني. دا چې ویني نو ډیوډ ډیر پریشانه شي چې هسې نه چې مور مې زمانه دا واخلي او دا ووایي خو دا یو ماشوم نه وي بلکې د ډیوډ په شان روبوټ وي. په دې کې دلته پروفیسر ایلن راشي او ډیوډ دې ته وایي چې زه یو اصلي انسان جوړېدل غواړم، زه د یو پری سره میلاوېدل غواړم. پروفیسر ایلن ورته وایي چې ته یو انسان یې، ته د دنیا هغه لاولنی روبوټ یې په کوم کې چې دننه فیلینګز دي، یعنی ته خوشحالي او غم محسوسولی شي. ته د خپلې مور سره د میلاوېدو دپاره د پری په تلاش کې دلته راغلی. د اوسه پورې داسې یو روبوټ هم نه دي کلي. زما پوره ټیم ستا سره میلاوېدل غواړي. د دې نه پس پروفیسر د خپل ټیم راغوښتو دپاره لاړ شي او ډیوډ ویني چې په کمره کې د دې په شکل بېشماره نور روبوټس تیاریږي. د دې سره جینکۍ روبوټ هم جوړیږي. ډیوډ چې دا ویني نو ډیر خفه شي، ولې چې د دې دا خیالي چې دی به رانه مونیکا واخلي او دا به د خپلې مور سره کله هم میلاو نشي. د دې وجې نه ډیوډ د بلډینګ د چت نه سمندر ته ودانګي او د خپل ځان د ختمولو کوشش کوي. ډیوډ په اوبو کې ډوبیږي. په دغه ټیم کې دا یو پری ویني، دا د دغې خواته د ورتګ کوشش کوي، خو په دې کې یو پړی راشي او ډیوډ بره راکاږي. ډیوډ چې وګوري نو دا بل څوک نه وي بلکې هغه جوی دی. دا اوبو ته په پریوتو لیدلی و. ډیوډ جوی ته وایي چې ما په اوبو کې لاندې پری ولیده، زه د هغه خواته ورتلل غواړم چې زما نه د ریښتوني انسان جوړ کړي چې زه د خپلې مور خواته واپس لاړ شم. جوی ډیوډ ته وایي چې د انسان د جوړېدلو نه پس ما هیر نه کړي. په دې کې بره یو هلیکاپټر راشي او جوی راکاږي، خو د دې نه مخکې چې جوی بره راکاږي دا هلیکاپټر د اوبو والا موټ ته واړی چې ډیوډ په اسانۍ باندې دننه لاړ شي. په اصل کې دا هلیکاپټر ډیر ایډوانس وي کوم چې په اوبو کې هم چلیدی شي. اوس ډیوډ د ګوډۍ سره په هلیکاپټر کې کینی او اوبو ته لاندې کوشي نو دا هغه پری ویني، خو په اصل کې دا پری نه وي بلکې دا یوه ډانچه وي. ډیوډ او ګوډۍ دې ته ګوري چې په دې کې یو غټ د وسپنې جال په هلیکاپټر باندې راولویږي. هلیکاپټر دلته پساو شي، خو اوس هم دا دواړه دغه پری ته ګوري. د ډیوډ دا خیالي ګنې چې دا پری به د دې نه انسان جوړ کړي او دا به د خپلې مور خواته واپس لاړ شي. ډیوډ پری ته وایي چې زه یو انسان جوړېدل غواړم چې د خپلې مور خواته واپس لاړ شم. ډیوډ ورته بار بار دا خبره کوي. د هغه وخته پورې ورته دا خبره کوي تر څو چې د دې بیټري نه ختمه شوي. په دې کې د ډیوډ بیټري ختمه شي. په مزه مزه وخت تیریږي او اوس پوره د 2000 کاله بعد وخت موږ وینو انسانان د دې ځینه ختم شوي دي او صرف ایډوانس روبوټس باقی دي. په دې کې سره روبوټ د دې ډیوډ خواته راشي او د دې په سر باندې لاس کیږي د کم په وجه چې د ډیوډ بیټري چارج شي او واپس راویښ شي. ډیوډ چې څنګه راویښ شي نو د پری خواله ورشي، خو دا صرف یو ډانچه وي. د ډیوډ چې څنګه د دې نه لاس ولګي نو دا ورانه شي. دا ایډوانس روبوټ چې ډیوډ ویني نو حیران شي ولې چې دیو انسانان نه دي لیدلي، خو اوس د ډیوډ په ذریعه باندې د انسانانو معلومات کوي. نو دیو ته پته ولګي چې ډیوډ د خپل مور سره څومره مینه کوي، څنګه دی د خپل مور
مور د پاره د پری کتله په دیو کې د یو روبوټ نه پری جوړه شي او د ډیوډ مخې ته راشي او ډیوډ ته وایي چې وخت 2000 کاله مخکې راغلی دی، انسانان اوس په دې دنیا باندې نشته، ستا مور هم نشته، خو څه انسانان موږ د هغه وخت نه شو راوستی، خو چېرته موږ ته د دیو د ډي ان اے سیمپلز میلاو شي، په دې کې هغه ګوډۍ مخې ته راشي، د دې څه د مونیکا ویښته وي، دا هغه ویښته یي کوم چې ډیوډ کټ کړي. اوس دا روبوټس مونیکا جوړه کړي، خو مونیکا صرف د یوې ورځې دپاره ژوندی شي پاتې کېدی او د دې نه پس یې کله هم نشي جوړولی. ډیوډ چې د خپلې مور خواته ورشي نو ډیر خوشحاله شي، دا دواړه ډیره ښایسته ورځ تیره کړي، یو ځای خوراک څښاک وکړي او چې شپه شي نو مونیکا ډیوډ ته وایي چې زه ستا سره ډیره مینه کوم او ما به ستا سره ډیره مینه کوله. د دې نه پس مونیکا وده شي، ډیوډ هم د خپلې مور سره وده شي، خو اوس به مونیکا کله هم نه راپاسي، خو د ډیوډ په مخ باندې یوه خندا یې. زموږ کهاني په دې ختمیږي. خو ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.